ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوو ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره چې کافران شوي دي لن تغني عنهم اموالهم د په بله کې د دې نه مالونه د دې ولا اولادهم نه اولادونه د دې من الله د عذاب د خدای پاک نه شیئا هیڅ شی واولئک هم وقود النار دغه بدبخته کافران لرګي او خاشاک د اور د جهنم دي د دغو کافرانو چې د عتاب په وخت کې دي چې ایمان نه راوړي حال داسې ده کداب آل فرعون حال د دې داسې ده لکه حال عادت تابعانو د فرعون او الذین من قبلهم او دیو خلکو چې تر هغه پخوا تېر شوي دي کذبوا بآیاتنا چې تکذیب دي موږ په آیاتو کوو فاخذهم الله بذنوبهم مخکیني کافران خدای ونیول په دنیا کې هم د دې د ګناهو په سبب نو دې دین پوه شي چې دا ته ایمان نه راوړي چې په دغو هم عذاب راځي والله شدید العقاب الله تعالی چې دا سخت عذاب دی ده بدر واقعه چې د هجرت نه بعد د جهاد هغه فیصله کوونکې واقعه خدای پاک پېښه کړه کم مسلمانان 314 کسان بې تهیؤ د اسباب او اسلحه هم ډېره کمه سړي هم ډېر کم 1000 نفره مشرکین سره له اسبابو جنګ پیښ شو خو خدای پاک فتحه مسلمانانو ته ورکړه چې د خیبر نه راوګرځېده د بدر نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې یهود راټول کړه او ویل ګورئ ایمان راوړئ مخکې تر دې چې په تاسې هم داسې سخته ورځ بیا روانه ده لکه په قریشو باندې چې ایمان نه راوړ څنګه مردار شول دوی بدبختان په جواب کې څه وکړي ګوره ای محمد صلی الله علیه وسلم خطا نه شي تا خو د بې تجربې خلکو سره جنګ وکړ ته په کامیاب شوې موږ تجربه ناک یو ټول عمر په بدیو کې تېر کړی که موږ ته رانږدې شوې بیا به د خپل حال وویني الله تعالی آیتونه نازل کړه په آیاتو کې اول د تنبیه د تخویف مسلمانانو ته بشارت الله یې د کافرانو ته تاسو به مغلوبه کېږئ او د دغه وطن نه به شړل کېږئ هغه و چې خدای پاک بنو النضیر باندې داسې حال راوړ چې جلاوطن یې کړه سورت حشر واقعه چې را روانه ده هغه بندرې عقیدتونه ټول تر پاتې شوه مسلمانانو خدای پاک په غالب وکړه دوی ته اجازه ورکړه چې بس یو بار به سره باسي وځي د مدینې منورې نه او بنو قریظه بیا چې څومره مقاتلین یې ټول مردار کړی شو الله یې کړه الله مخکې نه پیشنګویي کړې وه او الله یې دغه بیعقلانو ته وګوره خو د بدر واقعه د دې دپاره یو لوی دلیل ده که نه په دغه باید دوی پوه شي چې دغه دین حق دین ده ګورئ په دومره کمو خلکو یې فتحه وکړه ولې د الله نصرت ورسره و که په مادیاتو په لحاظ بیا خو نه شوی کړی نو خو دوی دې پوه شي چې دا دین حق ده که نه یي که دا دوی هر څومره ځان ته زورور ویلې که قریشو چې زورور ویلې چې هغه مغلوب شو بیا به دی مغلوب کېږي قل تربیه للذین کفروا کسانو نه چې کافران شوي دي ستغلبون زر چې تاسو به مغلوبه کړی شئ وتحشرون الی جهنم او په قیامت کې به بیا جمع کړی شئ تاسو وبشړل شئ جهنم ته وبئس المهاد ډېر بد ځای د استوګنې د دغه دوزخ قد كان لكم آية في فئتين التقطا فتحقیق سره دې تاسو لپاره یو لوی عبرت نمونه په هغه ډله کې په هغه دوه ډلو کې التقطا چې سره جمع شو یو ډله فئة تقاتل فی سبیل الله یو ډله وه چې جنګ یې کوه خاص د الله د رضا لپاره چې مسلمانانو واخرى کافرة او بله ډله کافره وه یرونهم مثلیهم رأی العین دلته اوس یا مسلمانانو لیدل کافران خپل دوه چند یو مسلمان خو د دوه کافرو نه منډه نه وهي کافران خو درې چند ګورئ د 314 هغه زر شاوخوا نو درې چند کېږي خو الله په سترګو کې لږ ورته راکم کړو دوه چند یې ورته د مسلمانانو د دې لپاره چې ونه تښتي او چې عین جنګ بیا شروع شو بیا یې دومره ورته کم کړه چې یو صحابي مبارک ابد ته څه خیال کوې چې اتیا نفره به وي هغه به یې ارسل به وي دې زر یو غوته خدای دومره ورکم کړه او یا بالعکس دا کفارو ته خدای مسلمان په سترګو کې ډېر کړه مسلمان یې خپل دوچند دي ده د دې لپاره چې مرعوب شي وډاسي د الله د نصرت یو تدبیر د الله مسلمان په سترګو کې ور ډېر په کافرانو شکست وکړ
يرونهم مثليهم رأي العين وظاهر سترګو لیدلو سره والله يؤيد بنصره الله تأيید کوي په نصرت خپل سره من هغه چا ته یشاء چې ورته خوښه شي ان فی ذلک لعبرة لأولي الأبصار. بېشکه په دغه قصه کې چې دا زیات او کم لیدل دي دغه یو لوی عبرت ده د خاوندانو د بصیرت لپاره. خو ایمان چې نه راوړي ولې نه راوړي؟ زین للناس ښایسته شوي دي خلکو ته حب و شهوات محبت خواهشاتو چې دا شهوات چې شنو عبارت دي شهوات یعنی مشتهیات چې دې شوق ورته کېږي من النساء چې عبارت دي ښځو نه والبنین د زامنو نه والقناطیر المقنطرة او د هغه ډېرو مالو راټول کړی شوي نه چې عبارت دي من الذهب د سرو زرو والفضة د سپینو زرو والخیل المسومة او هغه اسان چې هغه ښایسته کړی شوي دي نښانه کړی شوي دي والانعام او نور چارپایان والحرث فصلونه ذلك خدا ټول شیان متاع الحیات الدنیا ګټه اخیستل د ژوند د دنیا دي والله عنده حسن المآب او د الله سره ډېره ښه مرجع ده جنت ته. دغه خلکو ته دا ښایسته شوي دي خو د الله سره ډېر ښه شیان دي چې هغه وروسته ذکر کړی. الله ښایسته کړي یا شیطان ښایسته کړي. خو په دغو فتنو شیانو کې اوله ښځه ذکر کړه. وایي فتنه د ښځو ډېره ده. نبي علیه السلام یې ما خپل امت ته ضررناکه فتنه تر ښځو نه ده پرېښې. نور امتونه په ډېرو شیانو غرق شوي دي خو بل حدیث کې راځي د ما امت په دوو شیانو غرق کېږي یو د ښځو بل د دنیا په محبت. اوس که خدای دې په حال رحم وکړي د اسلامي ملکو کې موږ سروې وشي تقریبا 90% کسان په زنا ولګېږي. په سلو کې 90 کسان په زنا لګېږي. دا د دغو ښځو فتنه ده. او په سلو کې 90 کسان به زکات نه ورکوي 90 کسان به سود کوي 90 کسان به مثلا حرام خوري کوي. دا د دنیا فتنه ده. خو الله تعالی وایي ګورې دا خو د یو څه شپه د دنیا خوندونه دي په دغه مرګو کې کېږي. تر دغه نه ښه شی دی الله سره دی. کوم شی؟ قلت اوتویا اقنبئکم ایا زه خبر درکړم تاسو ته بخیر په ښه شي من ذلکم تر دغه ښځو تر دغه اولادو سرو زرو سپینو زرو اسانو چارپایانو فصلونو تر دغه نه ښه شی در ونه ښیم. چا دی هغه ښه شی؟ للذین اتقوا دغه خلکو دپاره چې د خدای نه ډارېږي پرهېزګاره دي. چیرې دي؟ عند ربهم په نزد رب دی. څه شی دي؟ جنات جنتونه دي تجري چې بهیږي من تحتها لاندې تر بطنو یې الانهار ویالې خالدین فیها همیشه به دې په دغه جنتو کې وازواج مطهرة او ښځې به پاکې وي د خیرې د غیبت نه د درواغو نه د حسد نه د بد اخلاقۍ نه د بولو نه د قضای حاجت نه د بلغمو نه د هر څه نه پاکې چې مخکې یې وایي موږ تاسو بیان کړی ده. دا به الله وایي. او تر دغو ټولو نه پورته خبر ورضوان من الله رضامندي به وي لویه د الله د طرف نه الله دې موږ داسې نصیب کړي. جنت ته چې جنتیان داخل شي الله تعالی وایي جنتیانو ته وایي ای د ما بندګانو نور څه غواړئ چې دا دې کوم تر دغه نه ځای دوی به ویل که تر دغه نه زیات شی به شي مخونه مو دومره ښایسته دي لکه د 14 سپوږمۍ او نعمتونه داسې نعمتونه دي چې چا په دنیا کې په سترګو نه لیدلي و نه غوږو اورېدلي نه دي چا په زړه کې تصور تېر شوی تر دغه نه غټ شی به چې وي الله تعالی ورته چې ما رضا ده احل علیکم رضواني فلا اسقط علیکم ابدا نور ځای دې زه تاسې نه راضي نه خبر کېږم. د آخرت د جنت ژوند ځای دې اطمینان ژوند ده. ولې الله په چیز ناراضي کېږي؟ چې یا عبادت پرېږدي یا ګناه کوي. هلته مکلفیت نشته نه ذات المنځونه در باندې فرض دي چې اوس درنه پاتې کېږي نه روژه در باندې فرض ده نه زکات در باندې فرض ده نه حج په جنت کې دا نشته نه زناوې غلاوې دا شیان شته چې نه ګناه شته. هلته دنیا باید د خطر ځای ده. مسلمان وي ډېر وخت په اسلام کې نیک عمل یې خو بېرته داسې عمل ته وشي چې خدای ته ناراض شي الله مو دې وساتي که عین خاتمه په کفر کې تېره شي. خو دلته مخکې ښځې ذکر شوې بیا زمن ذکر شوه بیا سرو زرو سپین زرو آسان چارپایانو فصلونه ذکر شوه. په مقابل کې بیرته چې الله تر دغه ښه شیان در وښیم په مقابل کې دوه شی ذکر شوه یو جنت و یو ښځې. تاسو فکر وکړئ هغه زمان چې دلته مخکې ذکر شو چې خلک یې په زمانو په محبت کې غرق دي جنت کې زمانو خبر راغله
هلته سره زر سپین زر آسان اوښان میږې غویان فصلونه باغونه ذکر شوه په مقابل کې راغله چې تر دغه هغه خیر دی خو هغه خو به هم شی ذکر کېږي وایي په دغه سره زر سپین زر آسان اوښان فصلونه د ټولو په مقابل کې جنت ذکر شو ټول په مقابل کې جنت تر ټولو ټولو بهتر ده جنت د سرو زرو د سپینو زرو د خلقو نه جوړه ده په دغه جنت کې صحابي مبارک وایي چې ما د اس سره مینه د اس شته نبي اسلام ورته وویل خدای دې جنت ته داخل کړه داسې اسان دي چې وزرونه به د مرغلرو وي چې تا شوق وشو چې پلانتي ځای ته ځه په اس پوه شه الوځي به په هوا به دي نو دغه د اسان دي که سره زر دي که سپین زر دي که پسپونه دي دا ټول په جنت کې شته نو جنت یې لوی ټوله ته ورغلی زمن نه شو ذکر وایي په جنت کې که سړی د حدیث مبارک راځي چې چا ورته ویل زمن به وي که نه وایي که چا شوق وشي د زمنو الله یې په یوه ساعت کې ورکوي لویوي یې خو هلته شوق د زمنو نه یي زمنو ته خو شوق په دنیا کې ځکه شته چې سړی خپل حاجت ویني وروسته زمانه ویني زه به بیا سپینګیری کېږم کاروبار به نشم کړی خپل خدمت به نشم کړی زوی ته مجبور یم دغې وجه نه یو واده وکړي اولاد یې نوي بل کوي بل کوي بل کوي په جنت کې خو بیا دا ستړی نشته ستومانتیا نشته احتیاج نشته د ښځو په مقابل کې ښځې ذکر شوې اصل کې د ښځو شهوت وایي دا په عربو کې بیخي ډېر و ځکه ښځې ډېر ډېرې په جنت کې ذکر کېږي د باغو مینه ډېره وه ځکه دلته قرآن کې د جنت د باغو بیان ډېر کېږي د سرو زرو سپینو زرو د چارپایانو د اوښانو مینه ډېره وه دغه ذکر کېږي که نه اصل نعمتونه خو هغه دي چې بیخي نه چا تصور کړی نه چا لیدلي دي نه چا په خیال کې ورته شوي والله بصیر بالعباد خدای په لیدونکی ده په بندګانو باندې چې څه عمل کوي الله تعالی یې ویني خیر شان در وښیم چې د متقي انسانانو دپاره دي د خدای پاک پرېز جنتونه او بیبیانې او د خدای رضا دا متقیان دي څوک چې د دغو متقینو یو ځای دپاره بیان ده چې د متقینو دپاره داسې نعمتونه دي په آخرت کې متقیان دي څوک الذین متقیان هغه کسان دي یقولونه چې وایي ربنا ای رب دې موږ اننا آمنا بېشکه موږ ایمان راوړی فاغفر لنا ذنوبنا نو ای الله مغفرت وکړي موږ ته دې ګناهونه دي موږ وقنا عذاب النار وساتي موږ د اور د جهنم نه او دا متقین انسانان هغه څوک دي الصابرین چې صبر کوونکي دي په طاعت باندې صبر کوونکي دي په مصیبت باندې صبر کوونکي دي د ګناهو نه والصادقین او متقین هغه انسانان دي چې رښتوني دي په ایمان کې د دروغ ایمان نه ده دا دعوه چې رښتوني دي په ټول ایمان عمل کوي والقانتین او دغه مسلمانان متقین انسانان هغه څوک دي چې په ځای راوړونکي د احکامو د خدای پاک د قنوت فرمانبرداري کوي فرمانبردار د هر حکم په ځای عمل کوي والمنفقین او دغه متقین انسانان هغه دي چې خپل مالونه لګوي د خدای پاک په رضا کې والمستغفرین بالاسحار او دا متقین انسانان هغه دي چې د پیشنوي په وخت خدای ته د مغفرت سوالونه کوي سره به دې که عمل خدای ته ځای د مغفرت کوي خو د پیشنوي وخت ذکر کوم ځکه وایي د هرې شپې د ثلث اخر کې د الله خاص رحمت را نږدې کېږي اعلان کېږي د الله د طرف نه شته یو څوک چې ما ته دعا وکړي دعا یې قبوله کړم شته یو څوک چې د ما نه مغفرت وغواړي زه یې ګناه یې ورته معاف کړم شته یو څوک چې ما ته توبه وباسي چې زه یې توبه قبوله کړم سوال قبلېږي دعا الله قبلېږي په دغه وختو کې نو دغه وخت کې ډېر اهتمام بیا په موږ تاسې ډېره بهترین میاشت را روانه ده دا وخت باید په غفلت تېر نه کړو دا دعا خدای قبلوي خو د خاصو اوقاتو بیا ډېره ښه قبلېږي د لمانځه شاته دعا ښه قبلېږي د باران د نزول په وخت کې دعا ښه قبلېږي د جمعې په ورځ په یو ساعت کې دعا ښه قبلېږي د روژه مات په وخت کې دعا ښه قبلېږي د جهاد د جنګ په میدان کې چې جنګ شروع وي په داسې وخت کې دعا ښه قبلېږي د پیشنوي په وخت کې دعا ښه قبلېږي او غایب چې غایب ته دعا کوي پس شا دعا دا ډېره ښه قبلېږي
د مظلوم دعا ښه قبلېږي، د مسافر دعا ښه قبلېږي. نو سړی به د دغه اوقاتو دا زموږ د روژه مات په ټیم کې دعا ښه قبلېږي، خو ګوره شیطان اگر که نشته تړلی ده، خو هغه عادت کې موږ نه وېرېږي. دا راواخله دا راواخله نارې شروع شي او چې څنګه اذان وویل دي دا شی خولې ته ته دعا پاتې شي. ښې ورځ ته شیطان نه پرېږدي، هغه قبولي یقیني قبلېږي په داسې وخت کې دعا. بس چکلي راواخله او سلات راواخله او شربت راواخله او شلومبی راواخله، په دغه نارې دعا وخت تېر شي. د پیشنمي په وخت کې مړۍ که ډېره وخورو، بیا هله چای ده، هله اوبه دي، هله دا دي، هله مجلس ته اذان راباندې وشي. دا خاص اوقات دي. بیا موږ تاسو ته خدای دا دوه نعمتونه چې صحت پرې راغلی دا ډېر خلک کې تاواني دي. الحمدلله جوړه وي دومره دا چې سړی مریض شي بیا دې په حال معلومېږي. دا اوس موږ که داسې دا نه شوه غریب درې وایي غریبان وټې شونه چې نه به جګېدی شوی، نه تشناب پورې تللی شوی، د لمانځه په احتیاج کې، د اوداسه په احتیاج کې، په داسې وخت کې یې سړي د صحت قدر پرې معلومېږي. او چې پاره ورنه وي مشکل کې واقع شي بیا مکان چې کاشکې فارغه خو داسې په موقع وه تیار ته جمعې ته تللی وم، مدرسه وه فارغ وم، موسیقو ته هم فارغ وم، دعاو ته هم فارغ وم، هر چیز ته فارغ وم، خو دلته کوشش پکار ده که نه. د شام نه دوه اهل کتاب په سفر را روان دي. مدینې منورې ته چې راورسېده، د مدینې منورې نقشې کې چې وکتې یو بل ته ویې دا خو لکه هغه په تورات کې چې د آخر زمانې وي پیغمبر وطن ذکر شوی ده. ګورې الله دومره واضح بیانونه کړي وو چې عنایتګر نه یې څوک چې وطن یې وپوهېده چې دا به هغه د آخر زمانې د پیغمبر هغه ډورونه چې ذکر شوي دي او کوم کیفیت دا فاصل دي چې پوښتنه وکړه نبي علیه السلام په دغه دنیا په ځای کې شته ورغله. چې ورغله چې په پیغمبر علیه السلام یې سترګې ولګېدې پوه شو چې دا د دروغجن سړي چهره نه ده. نو ورته ویې یوه پوښتنه موږ د تا نه کوو، که جواب دې راکړو دې ایمان راوړو. په دنیا کې تر ټولو نه غټه شاهدي کومه ده؟ الله دې دا آیات نازل کړو. شهد الله شاهدی ادا کړې ده الله تعالی په څه شي چې انه لا اله الا هو، نشته لایق د عبادت مگر یو الله تعالی ده. دوم والملائکه، ملائکه شاهدی ورکړې ده په دې چې لایق د عبادت یو الله ده. وقول العلم شاهدی ورکړې ده خاوندانو د علم چې انبیا او علما دي هم په دې باندې چې لایق د عبادت یو الله ده. داسې مدعا په دنیا کې شته چې الله هم کې شاهدي ورکوي، ملائکې هم ورکوي، علما هم ورکوي، انبیا هم ورکوي. یو د الله په وحدانیت ته ټوله شاهدي اقرار موجود ده. تر دغه نه غټ شاهدي زیات په دنیا کې نشته. عین حال کې د علم فضیلت هم معلومېږي. الله علما د ځان سره په شاهدي کې ګډ کړه. وایي که د علماو په فضیلت کې بل هېڅ نه وای، دغه یو آیت هم بس الله د ځان سره ملګري کړه. ورثه علماء دي انبیاء دي. یو اوس ورځ رسول زمانه د پیغمبرانو په پریکای ځکه هم په دغه خلکو باندې دي الله خصوصي رحمتونه دي. الله تعالی ملائکه اهل اسمانو اهل ذکر حتی مایان په دریابو کې ملتانو په غارو کې ټول په معلم الناس اخر باندې درود به دعا وکړي. قائما بالقسط، حال دا چې د الله تعالی قائم ده په عدل سره. لا اله الا هو العزیز الحکیم، نشته لایق عبادت مگر یو دی د ټولو غالب او حکیم ذات. ان الدین عند الله الاسلام، غوره دین په ټولو دینونو کې په نزد الله تعالی دین اسلام ده. دا د اسلام نوم د نبي اسلام نوم ده، مخکې حکومتو کې نه. دا د دغه ملت لپاره انبیاء سابقینو په باب کې د اسلام ټکي راغلي دي، اما د امتونو په باب کې نه دي راغلي. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. دغه ما درته غوره کړی. نو غوره دین د اسلام ده. د اسلام نه بغیر بل دین خدای نه قبلوي. نه یهودیت قبول ده، نه نصرانیت قبول ده، نه شرک قبول ده، نه بدعات قبول دي. دین مقدس د اسلام د سوى یو دین خدای نه قبول. ان الدین عند الله الاسلام، بشک دین چې د حق دین
په ټولو دینو کې غوره دین په نزد الله اسلام ده. خو دا بدبخته یهودیان، دا نصارا، دا اهل کتاب د نبي علیه السلام د دین په باب کې چې اختلاف نظر لري. ولې لري؟ د ناپوهۍ د وجې نه که د عناد؟ د عناد د وجې نه. الله ګورې دومره واضح بیان کړی چې دا اوس مې وویلې چې دوه علما د شام نه راغله چې دا نبي چې مدینه منوره ولیده ویل چې دا خو د آخر زمانې د پیغمبر وطن ده. خو لیکن دې اختلاف پیدا کړو، جنجالونه پیدا کړو د عناد د وجې نه. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب، اختلاف نه کړی هغه کسانو چې ورکړل شوی هغوی ته کتاب چې یهود او نصارا دي، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر وروسته د دې چې راغلی و دې ته علم په توحید الله او په نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بغیا بینهم، په سبب د ضد او حسد او کینې په مابین دوی کې. ومن یکفر بآیات الله، هر څوک چې کافران کېږي په آیاتو د خدای پاک باندې، فإن الله سریع الحساب، بېشکه الله تعالی چې دا ډېر زر حساب والا ده. فإن حاجوك، کدی جبري کې دا کافران د تا سره ته واضح دلایل بیا هم دین د تاسو نه قبلي، نو ته لم دا ووایه فقل اسلمت وجهي لله، ما خپل ځان تابع کړی ده الله ته. ومن اتبعني، او چا چې د ما متابعت کړی ده چې صحابه کرام دي ما دي هغه هم ځان تابع کړی ده الله تعالی. وقل للذين اوتوا الكتاب، ووایه هغه خلکو ته چې هغوی ته کتاب ورکړل شوی ده چې یهود او نصارا دي، والأميين، او د عربو مشرکینو ته چې اهل کتاب نه دي، دغو دواړو ته ووایه اسلمتم، آیا تاسو غاړه ایښې ده الله ته؟ که نه، ما خو غاړه ایښې ده الله ته. ما مسلمانانو خو غاړه ایښې ده الله ته، تاسو مې ایښې ده که نه؟ فإن أسلموا، که دی مو غاړه کېښوه اسلام یې راوړ، فقد اهتدوا، نو دی په سمه لار باندې برابر شو. وإن تولوا، او که دی وګرځېدل د اسلام راوړلو نه، فإنما عليك البلاغ، بېشکه په تا باندې رسول د هدایت د الله په اختیار کې ده. مسلمانان د تا په اختیار کې نه دي. والله بصیر بالعباد، الله لیدونکی ده په بندګانو باندې، ښه باید هر څه ورته معلوم. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه ویل چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم راته ویل چې یا معاذ، که په تا د صبر د غربو د قرضونه یې چې دغه دوه آیتونه ویایې، د تا باندې د صبر د غربو د قرضونه یې دغه دوه آیتونه ویایې، الله تعالی به دا ادا کړي. د رزق د پراخي دپاره قل اللهم مالک الملک، تر دغه ځایه وترزق من تشاء بغیر حساب. کورونه خدای پاک ورسره ادا کړي، د رزق د وسعت سلسله راځي. بعضې تفاصیلو کې څه دعا هم وروسته ذکر شوې ده چې دغه دوه آیتونه سره ویایي او بیا وروسته دعا وکړي، یا رحمن الدنیا والآخرة ورحیمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، ارحمني برحمة تغنيني بها عمن سواك. اے رحمان د دنیا او د آخرت، او رحیم د دنیا او د آخرت، ته ورکوې هغه چا ته چې خوښه دي شي د رحمت د دنیا او د رحمت د آخرت نه، او منې کوې د هغه چا نه چې ورته خوښه دي شي. ته په ما داسې رحم وکړې چې د نورو خلکو نه مې ذاتې غني کړې، بل چا ته مې محتاج پرېمږدې. نو الله تعالی یې د ټول د ادا کولو اسباب ذاتي وایي ورته.